اماراتو کې یو نوی قانون راغلی. اوس اصلي اماراتیان کولی شي چې اماراتي لهجه او دودیز لباس په رسنیو کې وکاروي. دغه معلومات کوم چې خلیج ټایم کې خپاره دي، که څوک د لوستلو لیوالتیا لري نو ډسکرپشن او کمنټ سیکشن کې د دې لینک پیدا کولی شي. خو په دا ویډیو کې زه تاسو په لنډو ټکو کې پرې پوهوم. نو هغه کسان چې په رسنیو کې کار کوي، که هغه تلویزیون دی، که هغه ریډیو ده یا نورې رسنۍ، دوی خپله ویډیو جوړوي، خو ویډیو لپاره دوی قندوره اچوي. کوم چې د اماراتي لباس دی یا اماراتي لهجه کاروي، نو دوی باندې بندیز دی. بغیر د اماراتیانو نه کوم چې موطنیان دي، د دې نه بغیر نور څوک نشي کولی چې په رسنیو کې قندوره واچوي یا اماراتي لهجه استعمال کړي. دوی دا قانون دې له وجې راوایسته چې په ځینې اعلاناتو کې او په ځینې ویډیوګانو کې ځینې کسانو اماراتي لباس او اماراتي لهجې څخه غلط استفاده کړې وه. نو دوی مجبوره شول چې دا قانون راوباسي چې تر څو بغیر د موطنیانو نه نور څوک نشي کولی چې اماراتي لباس یا لهجه په رسنیو کې وکاروي. دې په اړه جریمه یا جیل کوم بل څه تر اوسه پورې روښانه شوي نه دي. ممکن هغه په آینده کې روښانه شي، خو خلکو ته خبرداری ورکړې دی که چېرې تاسو د دې قانون څخه سرغړونه وکړه نو ممکن تاسو ته غټ زیان ورسیږي. نو که ته چېرې اماراتي نه یې، د دې وروسته لهجه او لباس په رسنیو کې مه کاروه. ځینې خلک وایي چې قندوره باندې بندیز ولګېده، چې قندوره نشئ اچولی. نه، داسې څه نه دي. تر اوسه دې په اړه کوم څه نه دي خپاره شوي چې تاسو روزمره کارونو کې قندوره نشئ اچولی. داسې څه تر اوسه پورې نه دي ویل شوي. صرف یوازې رسنیو په اړه ویل شوي چې تاسو رسنیو کې قندوره نشئ کاروئ او اماراتي لهجه. نور که کم څوک خپل روزمره کارونو کې غواړي چې قندوره استعمال کړي، استعمالولی شي. تر اوسه پورې دې په اړه کوم قانون نه دی راوتی، یوازې رسنیو لپاره دی. نو الله دې وکړي چې دا ویډیو تاسو ته ګټوره تمامه شي وي. مننه.